عزتمند مسلمانانو ورونو یو قوم و چې دوی ټول په ګناهونو کې مبتلا و. الله جل شانه په دې باندې عذاب راوستو، نو دوی ټول هلاک شو او پکې یو نیک سړی مونږګزاره هغه پکې هم وفات شو. دا واقعه تر اخره پورې واورئ ان شاء الله، تاسو به هم ډېره زیاته پیدا وشي. دا په مخکې باندې شیخ دی چې نور مسلمانان هم دا واقعه واوري، سبق ترې نه واخلي او ویډیو چې څومره لایک کولی شي لایک کړئ، چینل سبسکرایب ان شاء الله. نور واقعات به هم تاسو ته په دې چینل کې ملاويږي. یو حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو قوم واقعه بیان کړی دا چې هغه قوم په قسم ګناهونو کې مبتلا و. الله تعالی په هغه قوم باندې د غضب را لېږلو فیصله وفرمایله. نو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړو چې د پلاني کلي خلک په ګناهونو او نافرمانو کې مبتلا دي، نو تاسو لاړ شئ او دا کلی الټه کړئ او هلاک کړئ. حضرت جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام عرض وکړو چې یا الله، تا خو مونږ ته د هغې کلي د تباه کولو حکم وفرمایلو، لیکن د چا استثناء پکې ونه فرمایلې شوه، بلکې د ټول کلي د تباه کولو حکم کړی شوی دی. حالانکه ما ته پته لګي چې دغه کلي کې یو داسې کس هم دی هغه یو لمحه هم ستا نافرماني نه ده کړې او ټول عمر یې ستا عبادت او ستا اطاعت کې تیر کړی دی او هغه هیڅ ګناه نه ده کړې. آیا هغه کس دې هم هلاک کړی شي؟ الله تعالی وفرمایل او لاړ شي ټول کلی هم تباه کړی او هغه کس هم تباه کړی، ځکه چې دغه سړي په خپل خو نیک اعمال کول او په عبادت او اطاعت کې مشغول و، لیکن چې څوک به په ګناه ولیدل نو دته به پرې هیڅ قسم خفګان نه رسېدلو او هیڅ یو ګناه یې بد نه ده ګڼلې او نه د هغې ګناهونو بندولو دپاره څه کوشش کړی دی. لهذا دغې قوم سره دغه سړی هم تباه کړئ. عزتمند مسلمانانو ورونو، تاسو دا واقعه واورېدله، انشاءالله چې تاسو ته به هم ډېر غټ سبق میلاو شوي او چې کومه واقعه اورئ نو د هغې نه سبق اخلئ. چې کله سملی اوده کیږئ نو تاسو سوچ کوئ چې په دې واقعه کې زموږ دپاره څه سبق دی او د خپل مونځ چې دی ډېره پابندي کوئ، د مونځ ډېره پابندي کوئ جي، 5 وخته مونځ کوئ او د قرآن پاک تلاوت کوئ، کم از کم د ورځې یوه سپاره وایئ او په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې چې څومره زیات درود شریف ویلی شئ نو په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې ډېر درود شریف وایئ. د دې ډېرې غټې فایدې دي. کم از کم د ورځې 1000 مرتبه درود شریف وایئ او که دا اوږد نشي ویلی دا لږ درود شریف وایئ. صلی الله علیه و آله وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم. د دې ډېرې غټې فایدې دي انشاءالله. په دې باندې به هم یو ورځ چې دی بیان کوو.